الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله په سټیج باندې ډېر قابل قدر مشران سپیشلی بسم الله میا افتخار صاحب بسم الله مشر نور څوک چې د نور ګوندونو څومره مشران راغلي دي د قبایلي سیمو حقیقت دا دی چې د ټولو ډېر زیات قدر پکار و هغه قدر کې د موږ کمې راغلي د هغې لپاره موږ بخښنه غواړو عزیزانو زه به ډېره مختصر خبره کوم او ما ملګرو باندې دا فوکس کړی چې تاسو ټول ډېره مختصر خبره وکړو مشرانو ته ډېر خبر کور کوي پرون زموږ پریس کانفرنس و حسین یوسفزۍ صاحب هم موږ سره و موږ پرون زموږ د چې پې چې څومره لیډرشپ و ټول په ایشوز باندې خبرې وکړو ما زه صرف په امن باندې خبره کوم 80% بیټې ماربل چې کومه دا په مومندو کې پیدا کېږي زما ماربل انډسټري چې کومه ده دا مکمل طبیعي سره مخامخ ده د هغې نه بتي اخیستل کېږي بیا د هغه طرف نه چې څنګه ملګرو خبره وکړه ده فینسنګ شوی دی د هغه طرف نه لیست جاري شي چې د دومره کسانو تشکیل راغلی دی دومره کسانو تشکیل دې تحصیل ته راغلی دی د دومره کسانو تشکیل دې تحصیل ته راغلی دی ما ته صرف ایز ا انفارمر دا خبر راورسوي او زما کارخانهدارو ته دا خبر راورسوي او باقي وي تاسو د ځان خیال ساتئ بیا چې کله هغه لاړ شي چا سره روټۍ وکړي چا سره چای وکړي نو هغه به په مختلفو طریقو باندې د سی ټي ډي والا او زموږ نورې ریاستي ادارې چې کومه دي هغه په مختلفو ادارو طریقو باندې تنګوي چېرې تا ولې په ده باندې چای کړی دی تا ولې په ده باندې روټۍ خوړلې ده نو نن ورته موږ د سیاسي اتحاد د یو مضبوط پلیټفارم نه دا خبره کوو چې یاره دا موږ ته څوک راشي ما ته ور وټکوي هغه سره مشین ورسره وي هغه سره ټوپک ورسره وي هغه سره میزایل ورسره وي نو زه دا وایم چې دغه فینسنګ ستا غبور کی او زما حجرې ته راورسي زما مطلب دا دی چې د مخ ته راورسي نو زه د هغه لاس ته شم نیولی ریاست د هغه لاس په ته نیسي د هغه لاس زه نه شم نیولی بیا دلته چې کله زه تنګ شم کارخانې زما بندې بدامني بدتخوري د دې نه زه تنګ شم کله چې زه لاهور اسلام آباد پنډۍ کراچۍ ته لاړ شم نو هلته سی ټي ډي مختلف ریاستي ادارې په مختلفو طریقو باندې ما تنګوي او هلته زما ژوند چې کومه دی هغې نه یو عذاب جوړ کړی دلته حقیقت دا دی چې وختي ملګرو خبرې وکړې د روډ خبرې وکړه د سکول خبرې وکړه د هسپتال خبرې وکړه زه د دې ټولو څیزونو دا ټول ضرورت دی دا ټول موږ غواړو خو زه دا وایم چې زموږ د سیاسي اتحاد نن چې کومه ایجنډه ده او زموږ مشران کومه خبره کوي چې موږ صرف او صرف په امن باندې خبره وکړو موږ د خپل حکومت نه بلکې موږ صرف او صرف د خپل ریاستي ادارو نه صرف او صرف یو غوښتنه ده چې موږ د تا نه امن غواړو موږ د تا نه دا نه غواړو چې ته ماره د اف ډبلیو په شکل کې ښې ښې ټوکې وکړه ته ماره د اف ډبلیو په شکل کې ښه روډونه جوړ کړه ته عسکري سکیمټ دپاره فیکټري جوړه کړه ته ماره عسکري بینک راوړه ته ما د ډي جی جوړه کړله تا ته زما صرف او صرف یو ضرورت دی چې ته ماله امن راکړه که ته ماله امن نشي راکولی باقي چې ته ماله فیسټیولې کې سپورټس فیسټیولې کې ته ماله میډیکل کیمپونه جوړې دې دپاره ادارې شته دی ته امن دپاره زما دلته لوکل امن دپاره زما پولیس امپاور کا ته زما هلته بارډر محفوظ کا ته ماله دلته امن راکړه که ته ماله دلته امن نشي راکولی که ته ماله دلته امن نشي راکولی نو زه دا وایم چې ته زما همدردي په دې هم نشي حاصلولی چې ته ما باندې لاول بمباري وشي زه زخمي شم او بیا ما ته ځان خیرسلا کوي چې په دې زخم درته پټۍ ږدمه په دې زخم ما ته پټۍ مه ږده ته ماله امن راکړه زما د زخم دپاره خپل هسپتال شته دی زما خپل ډاکټر شته دی زما خپل پولیس شته دی او زه پرون ما په اسلام آباد کې په پریس کانفرنس کې دا خبره کړې ده چې زه په پوجي نوجوان هم خفه کېږم چې هغه شهید کېږي زه د پولیس زما چې خپل نوجوان دی زه په هغې هم خفه کېږم چې هغه شهید کېږي خو چې چا کم خپل کار دی چې کمې پورې هغې خپل کار نه پیژندلی او چې کمې پورې زموږ سیاسي لیډرشپ دا په ابجدو کې خبرې کوي دا په اشارو کې خبرې کوي او په اشارو کې خلک پوهه کوي نو زه دا وایم چې نه به امن راشي نه به ترقي راشي قبایل به همدغه رنګې ځپلي دلته به زما ماشوم همدغه رنګې بې تعلیمه غټېږي چې د چا کم خپل کار دی ماله دې نه یو روپۍ ایډ راکوي نه دې ماله نه یو روپۍ امداد راکوي ما سره ډېر غټ مارکیټ راسه دی ما ته د 12 وړه لارې کولاو کې زه روزګار هم کولی شم زه د دوبۍ په شانتې د سعودي عرب په شانتې
داسې ډېرې شاړې د قبایلو پښتونخوا او د پښتنو زلمو دا الحمدلله آبادي کړي دي. موږ به دا قبایل په خپله راپاسو، په خپلو مټو به انشاءالله خپل وطن آبادو. خو ماله دې روزګار راکړي. زما دلته چې کومه خپل ماربل انډسټري ده دا دې ما ته په خپلو خپو باندې ودرئ. ما خپله بجلي نه راکوي. زما یو ورشک ډیم چې کوم یو په غاړه باندې جوړ دی، بل مهمن ډیم جوړیږي. زما انډسټري ته چې کومه دی بجلي نشته دی. وختي زه خو دا وایم چې ناظم صاحب خبره وکړله او زرخان صاحب خبر وکړه، زه هغه ټاپک کې نه ځم. زه صرف او صرف امن غواړم، ځکه چې بیا به د دې پروګرام مزه ډېره بې مزې شي. خو هغې کې زه نه ځم. زه صرف او صرف امن غواړم او ترقي غواړم او د علاقې دپاره هغه آواز غواړم چې ټول لیډرشپ موږ یو موټی یو طاقت شو او صرف او صرف امن غواړو. څومره چې لاندې لیډرشپ ناستی دی د ټولو نه دا توقع ساتم چې موږ له صرف او صرف په امن باندې خبره وکړي چې کوم پلیټفارم تاسو ته ملاویږي چې موږ له دلته امن راکړي، موږ له سکون راکړي او موږ د چین زندگی تېره کړو. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. باغی کی بر تنظیم دو تعلیم سہولت بھی باغی کی با دو انسانی حقوق چی سمرا ضرورت عوام بھی اور دیر پاکسوس سرداویم چی بموجودہ وقت کی صرف ممندو کے نا بالخصوص بطول سابقہ فاٹا کی دا امن و امان چکم حالات خراب دی، لہذا دا مرکزی حکومت او دا سیکیورٹی ادارونا دا مطالبہ کو چکم قربانی دی قبائل ورکڑی دا کم مشرانی ورکڑی دا کم زوانانی ورکڑی دا نور دا تمنیو تیار. لہذا دا دی چیز دی مخنوی اونی ولیشی اسینا چی دا خلق راپاسی او دا خبر دا دی حق دا پارا او دا امان دا پارا تاسو تا ادریگی نو دا ڈیوٹی ستاسو دا چی دا تاسو کئی دلتا کی مومندو کی خاص کر چکم یو سلسلہ روانوا دا تیر شو لسو رزونا چی آگا دا بطا پا شکل کی دا داغی دا روکتام دا پارا دا انتظامیہ نا دا مطالبہ کو چی بکار دارے چی تاسو سر یو قوت دی نو زمان رور زمان یو کارخاندار ولی بید اخبرو بچو دا پارا دو سی روڑو نشی گٹلی. لہذا من دی قومی جرگی چی سمر مطالبات دی داغی سرا بالکل اتفاق لرو. دیر مننا، دیر شکریہ. مننا پدے کے دوم دا دونا کسان داغلی دی او دا کسان چی کم دی خدا انٹیلیجنس ادارو دا زمواری دا وجه دا سسپی اوٹ کوہم دا خدا خبر اکریت کی گنے چی دا راغلی بکم طرف دی کراغلی پدے بارڈر بانی دی نو پدې بارډر باندې د عربونو د عادت چې ودرېږي د دې قوم نو آیا دې بیا پیدا شته؟ د دې پیدا خو بیا نشته که نه او که دا په دې ګیټ باندې د تورخم راغلي دي نو دا دومره انټیلیجنس ادارې دا دومره سیکورټي فورسز دا چې ناست دي نو دا دوه خبرې دې نه کېږي. یا خو دا سیس چې کوم دی دوی دا دانش د طور باندې کېږي دا پلانټډ کیسه ادا کېږي او یا چې کوم دی د دوی سیکیورټي ناکام ده او دوی د خپلې ناکامۍ اعلان کوي. بیا زمونږ دلته کې ډېرې مسئلې داسې دي چې هغه ریلیټډ د قوم سره دي که سردار عزیز کمیټې باڼ ته لاړله هغه خو لاړله ختمه شوه هغه خو دې ریاست د خپو لاندې کېښوده په هغې موږ اوس ودرېږو نو دا ډېره غلطه هغه شوې ده موږ سره. دلته موږ ته چې کوم دی اوس د بیا زما غوږونه راځي چې یو کال ایکسټینشن بیا موږ په ټیکسونو کې راکوي داسې اندازه ده یا راکړي یا نه کېږي. پروس کال چې کوم دی اوس دا د ټیکسونو خبره شوې یو کال موږ ته ایکسټینډ کړو دې سره زما مسله حل کېږي. نو مشران ستاسو په نوټس کې زه راولم زما مشکل چې کوم حل کېږي زه د شپږو کالو ماشوم یم د شپږ کاله مخکې پاکستان شوی یم زه ما د لاندې د ډول ډسټکو برابر راوستل دي ما ته ډېر هومره پورې چې کوم دی ټیکسونه ما پرېږه ما ته ډونرز راوله د ملکي هم او د بار هم ډونرز
او هغه په ایکسپورټ په ځل مومن کې چې کوم دی هغه د انډستری زونونه ولګي چې زما محرومین ختم شي زه خپل ځان چې کوم دی ما بالغ کا چې زه کله بالغ شم نو په ما بروجي چې زه کله بالغ شم نو په ما باجي چې زه کله بالغ شم په ما باندې کوم دی پونځي زه د بالغ شم نه په ما دا یو څه نشته نو دا ټیکسونه چې کوم دا موږ د ارزي مو د کومونه راکې دې مشکلونه کوم دا د مومن چې کوم دی داسې محلي وقود الله پاک موږ داسې محلي وقود راکړی ده چې دا په خپله چې کوم ده د یو سونې ډېری دی دې کې چې کوم دی د کاپر ریفرایډ کرومایټ سونا ماربل دا ټول څیزونه سره سره د دې چې کوم دی د اباسین دوی دي یو په ښي طرف یو په کش طرف باندې د یوه ورسره ډیم دی او بیا په مومن ډیم جوړېږي لګیا دی ورسره ډیم په 1951 کې جوړ شوی ډیم دی دا 200 میگاواټ بجلی پیدا کړي او د ریاست ظلم جبر تاسو سیاسي مشران هم زما عقیده ده تاسو موږ او خبرې خپل شنو پورې لګولي دي زما د عقیده او شکوه په حق د دې قوم او د ولس د عقیده شکوه په حق د دې ملک لپاره فرنټ لاین چې کوم دی د دې ملک د بقا لپاره جنګ دې خلکو کړی دی د دوی په سرونو شوی دی دا خلک چې کوم دی مجاهد هم دا جهادیان هم او دا دهشتګرد هم دې کې چې کوم دی هغه ټیم نه 200 میگاواټ بجلی پیدا کېږي او دا ووایه چې 10% اړین مانا ته رئیس راکړي د اوسه پورې د 1951 نه دا اسراف پکار دی دا مالا پکار دی زما زنده مومن کې هېڅ قسم ته د عزیز کمیټې ته ضرورت نشته دی مالا الله په خپل وسایل راکوي په مومن ډیم کې زه ووایم چې زما یو سکل یو قسم سکل چې کوم دی دلته نشته دی که هغه ټیکنیکل سکلز دي که هغه لیبر سکلز دي ټول چې کوم دی اتربانه خلک راغلي بلکې زه به دا ووایم چې مومن څه کوي چې پښتانه هم ډېر کم په هغې کې راغلي نو دا هم ورسره موافقه وړاندې ده چې دغه نه چې کوم دی موږ دا 50 میگاواټ بجلي به ټولو مومن نه خرڅېږي 800 میگاواټ بجلي به جوړېږي پکار دا ده چې دغه د موږ د مفت بجلي راکړي او په دغه کې چې کوم حق او حقوق دی چې موږ د دا خلکو ته ورکړي او دغه شان نور زموږ ډېرې جمله مسایل دي مشکلات دي الله پاک دا داسې ښایسته دغه راکړي کوشش زموږ چې کوم دی ډېر